د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو دوستانو، په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د هیلو وړانګې ډرامې اورېدو ته ښه راغلاست. تاسو به تېره برخه کې اورېدلي وي چې شمس د ناپاکو اوبو د څښلو له امله یو ځل بیا ناروغ شو. دا چې د اوړي موسم دی، یو شمېر ماشومان په ناپاکو اوبو کې لامبي او بیا یې هم څښي، چې له امله یې ناروغه کیږي. د دې لپاره چې ستاسو کوچنیان له ناروغیو نه خوندي اوسي، نو ښه ده چې د ناپاکو اوبو له څښلو او په ناپاکو ځایونو کې له لوبو کولو څخه یې منع کړئ. ماشومان ګلونه دي او ګلونه غوره ساتنه غواړي. بس دی ملک صاحب، پیاله ډېره نه ډکومه، عادت نه لرم. زما پیاله چې تر څوکې ډکه نه وي، فکر کوم چې هېڅ چای مې نه دی څښلی. ملک صاحب هر څوک ځان ته عادت لري، خو زما یو همدا عادت ډېر معلوم دی. عین په کور کې ټول را باندې خبر دي. واخله دې مسله دارې ګوړې نم واخله چې د چای په خوند پوه شې. وای واه واه، قربان دې شم ملک صاحب. همدا چې غریب او شتمن ته په یوه سترګه ګورې، زما بېدرکه خوښېږي. سلامات اوسې سردار خانه، میلمه د خدای دوست دی، که غریب یې او که شتمن. ښه رښتیا دا ووایه چې څنګه دې زما خواته راپېښه شوه، نه چې لاره دې غلطه کړې که څنګه؟ زمونږ خو تر څو کار بند نه شي ملک صاحب، چاته مخ نه ښکاره کوو. هغه څنګه؟ هماغه پخوانۍ خبره ده، د اوبو وار او د بوټانو چاپ. خبره دا ده سردار خانه چې ځینې وختونه حق غوښتل د انسان په زیان تمامیږي. د خپل د اوبو نوبت غوښتل او غلې ښکاره کول زما او ستا حق ده او ما او تا ته ګټه لري، خو د ولس او شیرزمان خان په زیان ختمیږي. دې کې د ولس نه شیرزمان خان ته تاوان ډېر دی. که دا کار وکړو، ته خپله فکر وکړه چې څومره به ما او تا نه شیرزمان خان خفه شي. خبره دې بالکل سمه ده ملک صاحب. بیا نه ګوره چې د ملک صاحب اصغر خان ته به څنګه لاستی پیدا کوي. هغه د خدای نه غواړي چې دا کار وشي. ای خیر اوسې، نو ما او تا ته ښه به دا وي چې دې خبرې نه تیر شو. خبره دا ده چې ستاسو حق دی. دا چې ولس دپاره دا کار کوئ، ستاسو د لویوالي نښه ده. خدای دې اجر درکړي ملک صاحب. او زه خو بیا ستاسو ټولو زمیندارو نوکر یم، ستاسو ها زما ها ده. ای خدای دې اجر درکړي. ګنې زما او ستا نه یو بل کلک شاهد هم شته چې د اوبو غلای په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلې. دا څه وایې ملک صاحب؟ هغه څوک دی؟ ما ته یې م ووایه. هغه کس شاغا دی. هغه څنګه؟ زما نور ضرورت نشو چې ډېرې پوښتنې وکړم، خو هغوی ته مې دومره وویل چې د اوبو په نامه هېڅ شاهدي به نه ورکوي او ځان ته بله لاره ولټوي. یاره ملک صاحب، زما سودا شوه. نو دوی سره څه چل کړی دی؟ دومره پوه شوم چې د هغوی موټر کې تلی او د دروغو د زرګون دعوی پې کړې چې ګویا ما درکړي، باقي پیسې مې بیرته راکړه. دا څه وایې او ملک صاحب؟ او هغوی هم دا کار کړی ها؟ هو. نو ولې؟ دا څه بې عقلان دي؟ بې عقلان نه دي، باز د دې لپاره چې بې شرمي او رسوایي ونه شي، هغه ته یې پیسې ورکړي، خو اوس پښیمانه دي او بیرته غواړي چې خپلې پیسې واخلي. اوس نو چېرته یې په لاس ورځي؟ رښتیا وایې، زما بیا زړه په همت سوځي. که دې هوښیارۍ نه په سمه لاره کې ګټه واخلي، څومره به ښه وي. وروڼو، یوه شی به غلی شئ چې مولوي صاحب عبدالواسع تاسو سره یو څو خبرې لري، او بیا به د څا کیندلو دستګاه په خپلو مبارکو لاسونو روښانه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه. عزیزانو، خوشحاله یم چې نن شیرزمان خان د ملک صاحب اصغر خان نازولی زوی په دې وت باندې ده چې خپل کلي او ولس دپاره یوه ژوره څاه وکیني، او داسې څاه چې ساری به یې په پوره ولایت کې نه وي، او یو لوی واټر پمپ به هم پکې نه وي. چې په دې مسله زه دومره نه پوهېږم، خو په خپله شیرزمان خان له دې بېساریتوبه یې خبر دی. ما ته دا دنده سپارل شوې ده چې د څاه کیندلو د دستګاه سویچ روښانه کړم. اوس به د ټولو په دعاګانو دغه کار وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه د پلار جانه یوه ښه فرمایشي او په معیارونو برابره څاه خپل کلي ته جوړومه.
چې نوره ماته ګیله ونه کې. وګوره هغه هم سره له واټر پمپه. خیر یوسف زویه، خو دا ووایه چې مولوي صاحب یوه خبره وکړه او د ما سخته سودا شوه ورته. کومه خبره پلار جانه؟ دا څه رقم بمبه ده چې پوره ولایت کې جوړه نشته. پلار جانه دا په قانوني معیارونو برابره څا ده او د څو عادي څاګانو ارزښت لري. دا څه وایي ده؟ دې بېکاره خلکو ته یوه داسې څا چې د څو څاګانو قیمت لري. یاره درته څه ووایم نو، هر کله چې بې د ما د مشورې نه کوم کار کوي باید ما پریشانه او په کار کې پوه شوې او که نه. خیر دی پلار جانه چې وجه یې درته ووایم ته په خپله خوشحالېږي. اوس مولوي صاحب مونږ ته نږدې کېږي، په دې موضوع به بیا کور کې خبرې وکړو. نه 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 نه، همدا اوس یې ښه وخت دی. مولوي صاحب دې خواته راشه. ما ته هم څه ویل؟ او ته دې خواته راشه. راځه. زما دې نازولي زوی ډېر عجیبه کار کړی دی. هو که نه، تر اوسه چا دې کلي ته څا نه وه کیندلې. اوس دا دی شیر زمان خان دا کار کوي. مطلب مې دا خبره نه ده. ته په دې پوهېږې چې د دې څا مصرف څومره کېږي؟ هو نو دې هم دې نورو څاګانو په بیه به وي، خو یو لږ څه ډېر. نه خیر دی، زه نه وایم. ته په خپله ته نه پوښتنه وکړه. شیر زمان خانه، دا ملک صاحب څه وایي؟ مولوي صاحب د یو ښه او بنیادي کار لپاره پیسې مصرفول ضرر نه لري. که دا څه د څو څاګانو ارزښت ولري بیا هم فرق نه کوي. نه کنه وراره جانه، د دې ولس لپاره دومره لوی مصرف هسې بس کار دی. ته نه ګورې چې دوی له پخوا نه د ویالې اوبه څښي. هغه ډېره درنه کورنۍ د پخوانۍ څاګانو نه اوبه اخلي، مګم تر اوسه پورې خو نه دي ناروغه شوي. مولوي صاحب رښتیا وایي، خلک په دې خبرو نه پوهېږي. هغوی ته که ووایي چې د لسو څاګانو مصرف مې په دې کړی در پورې خاندي او وایي دا څنګه کار دی، د اوبو خوند یې خو هماغسې دی، نو ولې د دومره مصرف پې کوو؟ ګوره پلار جانه د ډیرو خلکو دې ته پام نه دی چې په کمه فاصله کې څا کیندل د اوبو رګونو ته چې د ځمکې په مخ دي زیان رسوي. موږ باید د اوبو اصلي رګونو ته ورسیږو، کوم چې ترې کار اخیستل زیان نه لري. دا خبره د هېڅ ګټه نه لري، پوه شوې که نه؟ د موږ په یوه څا د ځمکې اوبه نه وچېږي او نه ختمیږي. مقصد تا بېځایه مصرف وکړو، بېځایه. خیر دی پلار جانه، دا به درته هغه وخت ښکاره شي چې نورې څاګانې وچې شي او دا څا به هماغسې اوبه ولري. شمسه زویه، دا د ورور د ډېر ځنډ وکړ. یو وار دیوال نه سر ور ښکاره که، وګوره چې نږدې چېرته خو به نه وي. مورې زه په خپله ناروغه یم، لاس هم ښه شوی نه یم او بیا نیمه شپه ده، زه یې چېرته وګورم؟ خو تلیفون ته یې زنګ ووهه. یو خو ستا ناروغي نه خلاصېږي زویه، ښه بانه دې جوړه کړې ده. شیطانۍ او رذالت کې جوړه نه لرې او د کار په وخت کې مړی در نه جوړېږي. لکه چې دادا دوی دې راغلل، ورشه وګوره، هلې زر کوه. نه مې پرېږدې نو دغه دې لاړلم. خدای دې وکړي چې هغوی اوسي، که نه نو بیا په خپله ټیکری په سره وم او ورپسې وځم. ناروغه سړی دی، خدای مه که چېرته پرېنوځي. لا حول که شیطانه، په خوله مې خاورې. د خیالي پلار دی چې مونږ یو، خدای دې یو ویښتم د سره نه کموي. ادې دې وایي هغه ما پسې سودایي شوي، یاره فکر نه کوم. شکر دی راغی. راځه د خیالي پلاره په خیر راغلی. السلام علیکم، په خیر اوسې. ټولو ته یو د خوشحالۍ خبر لرم. یاره خیالي بچیه چې خبره دې خوله کې نه ټینګېږي. یوه شېبه صبر وکړه چې په قرار ساه واخلو، بیا زیری ورکړه. رښتیا وایي مور دې جار شه، نه ګورې چې په خپله ناروغ سړی دی، لږه ساه خو واخلي. ما ویل چې هسې چېرته بې حاله شوی نه اوسي. نه دومره نو کمزور یم نه یم. خدای د ستا نظر ته څه راځم، همدا اوس بل واده کولی شم. تا د خدای ژوندی لري، وایم بل واده وکړه. ټوکې مې در سره وکړي، زما د زړه دنیا په تا او بچو مې ودانه ده. اوس نو خیالي جانه د خوښۍ خبر دې واوروه چې ډېر بې طاقته ښکاري. زه به کټ کې ډډه ولګوم او مور به دې چای راته راوړي. د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې ډاکټر ویلي چې حاجي صاحب مخ په ښه کېدو دی او دارو یې ښه اثر ورباندې کړی دی. رښتیا وایې؟ خدای شکر دی. وګوره چې نفلونه او دعاګانې مې بې ځایه نه دي تللي. ګنې تا خو مټ ګڼلی ومه. دا څه وایې؟ دښمن دې مړ شه، ته خو زموږ د سر تاج یې، ته یې چې مونږ یو. خدای دې په خوب هم مه ځنډوه، ګنې نور به مو په ژوندون خام وخوري.
الله پاچا دې زما پلارجان ته 1000 کاله عمر ورکړي. ای د نر بچیا کم هم نه پوره 1000 کاله. ته راشه بچیا چې مخ دې ښکل کړم. شکر خدایه چې نن یې مخ پاک و. همداسې بانظافته اوسه. که ته مردارخوري ونه کړي زه به 1000 کاله ژوند وکړم. سمه ده پلارجانه. ډاکټر نور څه ویل؟ ډاکټر ډېرې خبرې وکړې خو مهمه خبره یې دا وه چې ستا په ښتوب کې په وخت دارو خوړل، پرهیز او خوشحالۍ لوی لاس درلوده او دا نصیحت یې وکړه چې نظافت ته ډېر پام ونیسئ. پلار ته مې ویل چې زموږ ټولو په ځای یو زوی مې دی چې هغه تل نظافت په پام کې نیسي. او ویلې نوم یې څه دی؟ ما ویل شمس دی. دومره پاک خور دی چې مونږ ورته مردار خور وایو. اوس به نو له خیره داسې وکړو چې نور څه خو هم د لاسه نه کېږي. دا د څا سرپوښ به نوی کړو او یو مفصله پاککاري به یې وکړو. بیا به یو د سیوري څپر هم ورباندې ووهو. خود نو موږ خو ملک اصغر غوندې شتمن نه یو چې واټر پمپ ولګوو. رښتیا وایې پلار جانه، هغوی ته وګوره یو وارې ترقي وکړه. نه بچیا شیر زمان کلونه زیار وست او سبق یې خلاص کړ. بیا هوښیار هلک دی د پلار شتمنۍ پسې نه شو، په خپله یې لاره هواره کړه او واټر پمپ یې نصب کړ. تا غوندې د خیالونو په دنیا کې نه الوځي. رښتیا وایي د خیالي پلاره. مخکې له دې چې چای راوړم دا به ووایم چې که خیالي د چورتونو شا خوشي کي او شمس هم پاک خور شي نو موږ به هم پرمختګ وکړو. وایم زه خو به دا کوښښ وکړم خو په شمس مې اعتبار نشته. زه مې همدا اوس پلارجان مچ کړم، مخ مې پاک صفا و. ودرېږه چې بمبه ووهم او ترکاري پرې ومینځمه. وای څومره زر ستومانه شومه. دا الله کاکا جان مې د خدای لري چې بمبه یې جوړه کړې، که نه د سانه اوبه ایستل قهر د خدای دی. الله دې اجر په نصیب که کاکا جانه چې دومره زمونږ په فکر کې. خدایم ټول راته ژوندي لره. دا به څوک وي؟ ترور مې خو ملالۍ جانې سره پټو ته تللې او کاکا مې سهار وختي چیرې تللی. سنګینم خو ویل چې مازدیګر راځم. الله دې خیر کړي. ته ودرې چې ورشم. څوک یې؟ شبنم زه یم. وی ما ویل دا ورخطا څوک دی. ستړی مه شې. خواره مه شې، دا ولې خیشته پیشته یې؟ څه وکم نو ترکاري وینځم. رښتیا مبارک دې شه، مقرر شوم له خیره. رښتیا وایې؟ الله شکر خدایه، زموږ د ماشوم قدم دې په نیکه که. دعاګانې مې ومنل شوې. شبنم جانې واخله چې کلورین درکم، بیا به پې ترکاري ومینځې. کلورین؟ دا ښه شی دی. راځه چې د سا غاړې ته لاړ شو چې ته بم راته ووهې او خبرې به هم وکړو. هو سمه ده، مخکې شه. اوس نو څه وکم؟ 2-3 څاڅکي اوبو کې واچوه او ښه یې پرېمینځه. بیا یې څو دقیقې پرېږده، وروسته له هغه اوبه لرې که او ښه یې او کش که. ما مالګېدارې اوبو سره وینځلي. نور علا نور، هر ځل هم داسې وکړه، ځکه چې ترکاریو کې انساني سره اچوي باید ښه ومینځل شي. درنو دوستانو، تاسو واورېدل چې زما اوسیدونکي د شیر زمان په مرسته په کلي کې د پاکو اوبو سا جوړوي څو د اخلي پخلي او څښاک لپاره پاکې او بې ضرره اوبه ولري. که تاسو هم غواړئ چې هم خپله او هم مو د کورنۍ ماشومان روغ اوسي نو د څښاک له پاکو اوبو نه ګټه واخلئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.